څلورمه برخه. احسان چې لږ شو خو ځان یې خبرې ته را جوړاوه، خو چې استاد سره سترګې په سترګې شو نو غلی شو. ښایي فکر یې کړی و چې اوس مې خفه نه کړي. د ټولګي اول نمره ته یې مخ ور واړاوه. نن کوم درس وایو؟ هغه بلا ځواب نه و ورکړی چې نجیب پرې راغه کړ. استاده، نن په فولکلوریکو ادبیاتو لنډ غږېږو. سر یې وخوځاوه. د دویم منزل له کړکۍ لاندې خزان وهلو ونو ته وکتل. خزان نوی سر را وهلی و. د خزان سپېره بادونو له ونو یوه ژېړه پاڼه غورځوله. ونې لغړې شوې وې. اخوا د ګلانو وچ شوي بوټي ته ځیر شو. د ګلانو وچو پاڼو د یو ډېر دردناک موسم ګواهي ورکوله. دی له کړکۍ بیرون کتل او پرته له کومې مقدمې یې د لنډیو په ویلو پیل وکړ. غم دې د زغم له حده تېر شو، نور به په چیغو چیغو کلي خبرومه. زړه مې له تا نه صبرېږي، د تعویذونو غاړه ډکه ګرځومه. لیونۍ لاړه کلی وران شو، ما یې خالي برجل ته وکړل سلامونه. حساب به کېږي محشر شته دی، جانان له بدو نه ګېډۍ تړلې دینه. ټول ټولګی حیران و چې په استاد یې نن څه شوي. د هر یو په زړه کې پوښتنې وې، خو زړه یې نه کاوه چې پوښتنه وکړي. څه نورې لنډۍ یې هم وویلې او د لنډۍ په هنري خوا یې بحث وکړ. د درس په جریان کې تر ډېره له کړکۍ بیرون کتل. له محصلینو سره یې هم دا پوښتنه وه چې استاد یې بیرون ولې ګوري. د نه زړه درس و، بس خلاص شو او په چابکو قدمونو له ټولګي راووت. دفتر ته له ننوتلو سره سم یې په ځان پسې دروازه بنده کړه. له ډېر سردرده مجبور شو چې دا ځل د ځان لپاره کافي جوړ کړي. د کافي له جوړېدو وروسته یې څو ځله ګیلاس ته ښکته پورته وکتل او کمپیوټر ته کېناست. د ایمیل پاڼه یې خلاصه کړه، یو څو ځنډ یې وکړ. پیاله یې په لاس کې نیولې او پخواني ایمیل ته ځیر و، خو لوسته یې نه. کله چې کافي د ښي لاس د شهادت ګوته وسوځوله نو راپخوت شو او د رالېږل شوي لیک په بیا لوستلو یې پیل وکړ. له هرې کرښې سره یې له سترګو اوښکې روانې وې. داسې ښکارېده چې د ده زړه هم ډېر راډک شوی وي. ځینې وخت اوښکې دې ته نه ګوري چې کوم ځای دی، څه وخت دی او څوک دی. د اوښکو لپاره خو ځای او وخت نه بلکې بهانه مهمه وي. لیک یې 4 ځله تکرار ولوست او د ځواب لیکل یې پیل کړ. څو ځله یو پاراګراف ولیکه او بیا یې وران کړ، لکه چې الفاظو ورسره یاري نه کوله او یا خو یې زړه نه و چې لیک ځواب کړي. خو آخر یې په لیکلو پیل وکړ. زینو ګلې، سلامونه. ما کله هم ستا د ایمیل په اړه فکر نه و کړی. زه په دې ډاډه وم چې ته له سیله بېله شوې مرغۍ یې او کله به هم بیا احوال رانه ولرېږي. خو دا ده، ستا لیک لولم، هېڅ مې زړه نه کېده چې ځواب درته ولیکم، خو توکل په خدای او خپل حقیقي حال درته بیانوم. د دې لیک لومړی پاراګراف مې له 20 ځلو زیات لیکلی او بیرته مې وران کړی. په الفاظو نه جوړېږم، څه ولیکم، څه ډول یې ولیکم او کوم الفاظ ولیکم. ستا رالېږل شوی لیک مې په پوره دقت ولوست. اوښکې مې ورسره توی کړې، د زړه غم مې پرې سپک کړ او دردونه مې پرې زیات کړل. ځکه ستا الفاظ ستا مخې ته ږدم. ښایي ستا د لیک د یوې برخې ځواب همدا وي. نه مې ته هېر کړې او نه تا هېر کړم، خو نه تا لاس راکړ نه ما زغم وکړ او نه دې زما د لاس نیولو کوښښ وکړ. هر څه لکه یو بې عنوانه لیک، لکه یو بې مزاره شهید، لکه یو بې رنګه رن چې په آخره کې هېڅ وي. آیا دا هر څه یو تصادف دی؟ آیا دا هر څه په خپله وشول؟ زه کله په ځان او کله په دنیا فکر کوم او وایم چې ښایي هر څه زموږ د مینې په څېر نیمګړي وي. هم چې بهر ته دې خپله کیسه ونه کړي. زه دا منم چې که د خپل زړګي غوټې خلاصې کړي